د ختم القرآن چې هغې کې یو د حفظ والا دی سلمان خان ولد طوفان مرحوم. مولانا صاحب په لاس دویم چې دی ترجمې والا قاری نور ولی صاحب ولد امیر ملاجان مرحوم. دریم کس ترجمې والا شیراز خان ولد رواجان. ترجمې والا شیراز خان ولد رواجان. نصیب الله ولد حضرت. ترجمې والا نصیب الله ولد حضرت. ناظری والا عزیر احمد ولد محمد منیر. نجیب الله ولد بخسیر. نعمان خان ولد شیررحمان. هلال احمد ولد شیرزاده. انعام الله ولد عزت الله. ولیل الله ولد مولانا خالد احمد سیر. توصیف احمد مولانا خالد احمد سیر. محمد اسحاق ولد ستاج. محمد سعید ولد وحید الله. فاروق خان ولد شیررحمان. انشاءاللہ دعا وکیږي. دعا نه وروسته به لمونځ کېږي. د لمونځ نه وروسته به انشاءالله مېلمانه په خپل ځای باندې کښېني. دې ځای کې به انشاءالله ستاسو دپاره داود ته ټول به ناستې. اجازت نشته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاو کې چې د کوم بچو ناظری سره ترجمې سره حفظ سره قرآن عظیم تکمیل ته ورسو، الله دې د په علمونو عمرونو کې خیرونه او برکتونه واچي. الله دې د والدینو د سترګو یخوالي وګرځي. الله دې د مزید علومو سره د عمل نه توفیق ور نصیب کړي. کوم علماو کوم قراو دې سره خواري او کوشش کړي دي، الله دې د هغې دپاره صدقات جاریه وګرځي. نن چې د ختم موقع ته څومره علما طلبا عوام مسلمانان راغلي دي، الله دې د ټولو قدمونه د ایمان په تله کې واچي. الله دې د ټولو شرعي حاجات پوره کړي. الله دې د ټولو مشکلات او پریشانۍ په خپل فضل او کرم سره ختمې کړي. دعا وکړئ. د ختم القرآن موقع ده، وخت هم انتهایي مختصر دی، د ماښام ټیم دی. الله چې د دې حاضرې جمع او د سامعینو په زړونو کې څه قسم شرعي حاجتونه یې الله د ټولو شرعي حاجتونه د خپلو خزانو نه پوره کړه. الله چې د چا څه قسم مشکلات او پریشانۍ الله د هغې ټولو مشکلات او پریشانۍ ختمې کړه. الله چې د چا څه قسم بیمارۍ وي په خپله یا په کورونو کې، الله د نارینه یا د زنانو الله د هغې ټولو بیمارۍ په خپل فضل او کرم سره ختمې کړه. الله چې څومره خلک ستا د دین خدمت کوي، که هغه د عالمان دي، که طالب العلمان دي، که د تبلیغ والا ملګري دي، که عام مسلمانان دي، الله ته د هغې ټولو حفاظت وکړه او ته الله د هغې په خدمتونو او محنتونو کې نور هم خیر او برکت واچوه. څوک پر سره مینه کوي، محبت کوي، تعلق ساتي، الله د هغې کورونو مالونو اولادونو کې هغې له خیرونه او برکتونه واچوه. الله رب العزت چې چا د ازمکه وقف کړې ده، چا په دې کې څومره مالي او جاني قربانۍ ورکړي، څوک پکې لګوي ورکوي، الله هغې ټولو دپاره ته دا صدقه جاریه وګرځوه. الله ته د هغې د آخرت د نجات او د خلاصون ذریعه وګرځوه. الله دا ځای د دې علاقې دپاره او د دې ګیر چاپېره خلکو دپاره
الله د علم یو مرکز وګرځوه او دا خلک د دې نه دیني استفادې دپاره الله ته تیار کا الله د دې قابل وګرځوه الله دا د دې ټولې علاقې دپاره ته د خیر او د هدایت یو سرچشمه او یو چینه وجوړه که الله زموږ د ټولو نه رضا شه زموږ د ټولو په حال رحم وکړه څومره مسلمانان وفات دي د هغې قبرونه منور کړه څومره ژوندي دي الله د هغې په ژوندونو کې خیرونه او برکتونه واچوه په دې ملک څومره طوفانونه دي عذابونه دي د انسانانو د بیمارو په شکل کې د حیواناتو د بیمارو د شکل کې فصلونو باندې چې کوم عذابونه او مصیبتونه دي د ګلیګانو په شکلونو کې کم چې د بارانونو په شکل کې طوفانونه او عذابونه دي سیلابونه دي د هغې په شکل کې څومره چې مهنګایي او بدامنیانې دي په دې ملک کې د هغې شکل کې عذابونه دي الله زموږ د ملک او د ټولو اسلامي ممالک د دې عذابونو نه خلاص کا او الله ته د ټولو ملکونو د مسلمانانو حفاظت وکړه الله زموږ نه د ژوند تر اخري سلګۍ د خپل دین خدمت والا په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کا الله زموږ د ټولو آخري خاتمې ښایسته کا او ټولو ته الله جنت الفردوس نصیب کا وصلی الله تعالی علیه